د ننګرهار کانال شرکت اړوند هډې فارم د خرما باغ حاصلات پر رسیدو دي چې خرما یې د ځانګړي ذایقې لرونکې ده. د کانال شرکت اړوند د خرما باغ فني مدیر عبدالقیوم اطرافي وایي د اټکل له مخې به سږ کال د خرما په حاصلاتو کې 4 ټنه زیاتوالی راشي. دا چې سږ کال زموږ حاصلات د تیر کال په پرتله باندې د 3 تر 4 ټنو پورې زیاتوالی ښودلی دی او د ښه مرغه د دې د بازار موندنې په خاطر باندې دلته هم خرڅیږي او د دې نه علاوه دوبۍ او ترکیې او نورو هیوادونو ته هم دا لیږل کیږي. محمد حسین چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د خرما بڼ کې د تخنیکي کارکوونکي په توګه په کار بوخت دی وایي خوشحاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې او خپل اولادونو ته حلاله نفقه پیدا کوي. دا 10 کاله کېږي چې زه د فني کارکوونکي په صفت باندې د باغ کې کار کوم. زه ډېر خوشحاله یم چې په خپل هیواد کې او دغه جنتي باغ کې زه خپل بچو ته حلال رزق ګټم. زه په دې باندې خپل هیواد نه ډېر خوشحاله یم. شکر خپل ژوند باندې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی مولوي عبدالمؤمن چې خرما باغ ته راغلی وایي د دغه باغ خرما د ځانګړې ذایقې لرونکې ده او له هیوادوالو غواړي چې د نورو هیوادونو د حاصلاتو په ځای خپل هیوادني حاصلات وکاروي او د خپل هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. د نورو ملکونو نه یا د نورو صادر شوو ملکونو چې خرما راځي په نسبت د نگهبانۍ تر دا ښه نگهباني کیږي او ذایقه او خوند او رنګ هم تر هغې اوچت دی. نو تاسو نه هم زما په ډېر خورا درنښت باندې دغه تمنا او ارزو ده چې د خپل ملک د خپل وطن پیداوار استفاده کړي. د خرما باغ د مسؤلینو په وینا د دغه باغ ترڅنګ په 25 جربه ځمکه کې د خرما نوی باغ هم جوړ کړی دی.